السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو ورونو، یو څو ورځې مخکې د امر بالمعروف وزارت یو نوی فرمان صادر شوی دی چې په هغې کې د فری فایټ په نوم باندې چې کومې سیالۍ دي په هغې باندې بندیز لګېدلی دی. شاید تاسو ډېرو خلکو لیدلی وي، خو لیکن بعضې خلک چې هغه د هر شي نه یو بده استفاده کړي، یو بده اغیزه په دوی باندې کړي، هغې ته یو قسم مرض غونډه پیدا شوی دی چې د هر کور نه به یو بده معنا وخلي، یو بده ویډیو به ترې جوړوي، یو بد نشر به ترې کړي. نو د دې نه هم ډېر خلک هغه داسې خبرې کړي دي چې امارات په ورزش باندې بندیز لګولی. امارات ورزش بند کړی دی، ورزش چې دی امارات نه دی بند کړی. په جمهوریت کې خو څه چې په هیڅ چا به دومره ورزش ته کور نه وي کړی، ورزشکاران به چا دومره نه وي ستایلي، دومره به یې نه وي تشویق کړي څومره چې په امارات کې تشویق شو او څومره چې په امارات کې پرمختګ وکړو، دومره به په هیڅ یو حکومت کې نه پرمختګ کړی وي او نه به دومره ستایل شوي وي. حتی تاسو خپله لیدلي چې هغه د وزارتي په سطحه د رئیسونو او د وزیرونو لخوا ستایل شوي دي او هغې ته تحفې او انعامونه ورکړي شوي دي او هغې د پرمختګ په هیله د هغې سره غونډې کړي دي او هغې ته یو لوی مرام ورکړی دی. خو لیکن بیا هم یو څه کسون رجګېږي په امارت باندې دا تور لګوي چې دی په ورزش باندې بندیز لګولی. په ورزش باندې هیڅ کله امارت بندیز نه لګوي. اصل کې په فری فایر چې هغه لوبه ده چې په هغې کې د یو انسان سترګه وځي، د یو انسان پزه موتیږي، د یو انسان غاښونه په هغې کې موتیږي، حتی لوس او پښه د انسان کې موتیږي، چې دغه د انسان د وجود د یو اندام د ضایع کېدلو سبب ګرځېږي. نو ځکه امارت په هغې باندې بندیز ولګوه، ځکه انسان ډیر محترم دی او اسلام د دین چې دی هغه هم ډیر د عدل او د انصاف دین دی. اسلام په انسان ته دومره په خپل وجود کې د عدل امر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس د پتوسې کې داسې نه ګرځېږي، داسې د مزل دی نه کې چې هغه په یو پښه څپلی وي او په یو پښه یې نه وي. دا هم د عدل او د انصاف نه لرو د انسان په وجود کې چې په یوه پښه څپلی پښې کې او په یوه یې نه کې پښې، دا هم کویه کې د یو پښې سره ظلم وشو. نو دومره یو عدل او د اسلام دین هغه به څنګه دې ته اجازه ورکړي چې د یو چا د لوس موتیږي، د یو چا د سترګه وځي او د یو چا د غاښونه موتیږي، بیا د هغه سیلی کېږي. نو ځکه امارت په هغې باندې بندیز لګولی. نور ورزش ته په هیڅ یو حکومت کې دومره کور نه دی شوی لکه په امارت کې، او انشاءالله په آینده کې به هم داسې کور ورته کېږي. السلام علیکم ورحمت الله.